په اسلام آباد کې د ایران او امریکا ترمنځ خبرې اترې ناکامه شوې او له کومې هوکړې پرته پای ته ورسېدلې. The bad news is that we have not reached an agreement, and I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. السلام علیکم. نن یک شنبه د 1415 لمریز کال د اوریا حمل میاشتې د 23 چې له 2014 زیږدیز یا میلادي کال د اپریل له 12 نیټې سره برابر ده. په موراړم یو تازه خبر ته له ایران ټلویزیون څخه د راپورونو له مخې د امریکا او ایران ترمنځ اوږدې خبرې اترې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ترسره شوي له کومې پایلې پرته پای ته رسېدلې دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جې ډي وینس په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې له ایراني پلاوي سره تر یو ساعتونو خبرو وروسته په اسلام آباد کې د ایران او امریکا خبرې اترې ناکامه شوې او له کومې هوکړې پرته پای ته ورسېدلې. 21 hours and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. And I think that's bad news for Iran much more than it's bad news for the United States of America. جې ډي وینس زیاته کړه چې امریکایي لوري خپل شرایط روښانه کړي او ټینګار یې کړی چې امریکا نه غواړي څو ایران اټومي وسله ولري، خو د په خبره ایراني لوري دا شرایط ونه منل. And we leave here with a very simple proposal, a method of understanding that is our final and best offer. We'll see if the Iranians accept it. Thank you. هاخوا ایران ویلي له امریکا سره د مذاکراتو د ناکامېدو دوه عمده عوامل وو: د هرمستنګي بشپړ پرانیستل او د اټومي پروګرام بندول. په خبره یې دا دوی ته د نه منلو وړ دي. ایران همدا اوس له 400 تر 440 کیلوګرامه له 80 سلنې زیات غني شوي یورانیم لري. امریکا غواړي ایران باید دغه یورانیم دوی یا درېمګړي هیواد ته وسپاري.